کار محمد نبی هم د یو هسپتال اعلان وکړو جی محمد نبی به هسپتال جوړی د څه هسپتال په کوم ځای کې په دې ویډیو کې زموږ پښتنو دپاره یو میسج او یو پیغام هم دی. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو تاسو ته په دا سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري جی محمد نبی یو ځل بیا د خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره یو ښه سوچ وکړو جی. لکه څنګه تاسو مخکې د اتا ویډیو کتلې وه چې هغه ویل چې زه به په افغانستان کې چې کوم دی د کینسر بیماریو کوم هسپتال دی ابه جوړم او دا زما په زړه باندې یو ارمان هم دی. په 27 روژه باندې دا تاسو دا ویډیو راغلی وه، خو نن چې کومه ویډیو ده دا د نبی ده. دا چې کله عمرې له لاړو او عمرې ادا کړه د هغې نه پس دا ویډیو کړې جي. راځئ دا ویډیو کلیپ ګورو، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. ګرانو هېوادوالو سلامونه. د روژې مبارکې میاشتې په 20 تاریخ موږ په افغانستان کې د کینسر شفاخانه جوړولو اعلان وکړو. همدې تصمیم زما لومړنی سفر د الله پاک کور ته ده او د الله پاک نه د دې شفاخانې د جوړولو توفیق غواړم. او بیا به زما سفر افغانستان ته سي. اول ته به د اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت او له اړوندو ادارو سره به ملاقاتونه او مجلسونه ولرم. خوشحاله او ارام ژوند ستاسو د دعاګانو په هیله. ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې د نبی چې کوم دی دا ویډیو ډېره وایرل ونه چې دا وایي چې کله زه به د عمرې ادا کولو نه پس افغانستان نه لاړ شم نو زه به هلته چې کوم دی د کینسر بیمارو هسپتال جوړم چې دا هلته چې کوم دی نشته. ډېر ښه جي پښتون ورور دی یار، په وطن باندې خفه کېږي، د وطن په غریبانو باندې خفه کېږي، د وطن په عوام باندې چې کوم دی خفه کېږي. د دوی وطن سره مینه ده یار، د دوی د وطن هر یو کاڼي سره مینه ده جي. داسې پکار دي چې موږ تاسو هم سپورټ کوو. د ټول اول خو د افغانستان چې څومره پښتانه دي هغوی ټول ته دا میسج ورکوم او دا پیغام ورکوم جي چې تاسو کوم دی خپل اتلان چې کوم دی دا سپورټ کوي جي. چې کوم کرکټ دی دا هم د وطن سره مینه ده، یعنې وطن خدمت دی. تاسو خپل اتلان وګورئ نو دا هم د وطن د ښېګړې دپاره. لکه څنګه چې تاسو راشد خان ګورئ د خپل یو فاونډیشن دی، د غریب دپاره کار کوي، د بېوسه دپاره کار کوي، د یتیم دپاره کار کوي، د چا کور نه وي د هغو دپاره کار کوي. داسې جوماتونو سره ودرېدلي وي. داسې نبي چې وګورئ اوس بیا هم د هسپتال اعلان وکړو جي. دا یو غټه زموږ دپاره زموږ پښتنو دپاره خاص کر افغانیانو دپاره ډېره فخر خبره ده جي چې هغوی له الله پاک داسې اتلان ورکړي. او دوی ټول ته مې دا ریکویسټ دی، دا پیغام دی چې پلیز تاسو هم خپل اتلان چې کوم دي دا سپورټ کوي جي. دا به ستاسو په سپورټ سره مخکې په ملک کې کارونه کوي او دا به ستاسو په سپورټ سره د قوم خدمت کې، د علاقې خدمت کې. داسې مې د افغانستان چې کوم میډیا والا دوی ته مې هم دا ریکویسټ دی، دا پیغام دی چې پلیز تاسو هم خپل اتلان چې کوم دی سپورټ کوي. داسې به موږ به هم سپورټ کوو ځکه راوبر یو مسلمان ورونه جي او بلکې پښتانه یو. موږ او تاسو ته هم پکار دی چې خپل پښتون ورور چې کوم دی سپورټ کوو. پلیز د پیغام ضرور ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او د نبي د اتلوالۍ نه چې کوم دی خبر شي او هغو کې په دې ویډیو سره جوش او جذبه راوچت شي، هغوی هم د وطن خدمت وکړي او د خاورې خدمت وکړي. ډېره مننه چې هر چېرته هم مې خوشحاله آباد لره. نو راکړئ مالې اجازت.